الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې بعضې کسان وایي چې کله څوک عمرې ته ولاړ شي او هلته زیارت د مکې مکرمې وکړي نو پر ده باندې حج فرض کیږي. د دې موږ ته تحقیقي جواب راکړئ چې آیا دغه خبره صحت لري او که نه. محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې د ایام حج څخه بغیر د عمرې په کولو سره د راجح قول د صحیح قول مطابق حج نه فرض کیږي. یعنی که څوک دا وس لري چې حج وکوي هم هلته وسیږي او دا اجازه ورته وي د حکومت یا شرکت لخوا او هغه یې پرېږدي او په ایامو د حج کې وي چې هغه تقریبا د کوچني اختر د میاشتې څخه شروع بیا د لوی اختر تر لسمې پورې، نو دغه ایام حج بلل کیږي. که په دغه شپو کې هلته څوک ولاړ سي او مکه مکرمه وویني او هلته حکومت اجازه یا د شرکت اجازه وي د پاته کېدلو، بیا حج ورباندې فرض دی. او که چیرې په دغه شپو کې ولاړ سي خو نه په پټه پاته کېدای سي او نه په ښکاره باندې، یعنی د حکومت یا شرکت والاو اجازه نشته، هغه یې نه پرېږدي، که یې ونیسي بندي کوي نو بیا هم حج ورباندې نه دی فرض. او که چیرې ایام د حج نه وي یا دا چې د کوچني اختر د مخکې وختونه شپې وي په هغه وخت کې څوک عمره وکوي ولاړ شي، او یا دا چې د لوی اختر د میاشتې تر څلورمې په وروستۍ کې بیا عمرې ته ولاړ شي، بیا هم که هلته دی طاقت نه لري د حج چې عمره کوي او که مکه مکرمه هم وویني حج ورباندې نه فرض کیږي. دا صحیح او راجح قول دی، که څه هم بعضې اقوال د وجوب شته هغه راجح نه دي. دکتور وهبة زحیلی رحمه الله فقه الاسلام وادلته کې لیکي دا احناف قول قال الحنفيه الاستطاعة انواع ثلاثه، طاقت توان دا درې نوعې لري، بدنیه ومالیه وامنیه. یو بدنی طاقت دی چې څوک به جوړ وي صحت د بدن بلري، بل مالی طاقت توان دی چې توشه او د سفر خرچه بلري، و امنیت بل د امنیت تخوا چې لاره هم په امن وي التم دوی په امن وي، د سعودي د حکومت تخوا یا د شرکتونو تخوا ورته امنیت وي که مشکل نه وي، دغه استطاعت د حج بلل کیږي. اما الاستطاعة البدنية فهي صحة البدن، واما الاستطاعة المالية فهي ملك الزاد والراحلة، واما الاستطاعة الأمنية فهي أن يكون الطريق آمنا بغلبة السلامة ولو بالرشوة. کسهم د ضرورت پر بنا باندې د خپل امنیت دپاره د لارې حکومت ته یا هم دلته سعودي کې حکومت ته یا شرکتونو والا ته سره رشوت ورکول سي امن حاصل کې پروا نه لري، لأن استطاعة الحج لا تثبت بدونه. دغه درې چې کوم ذکر سوه دغه طاقتونه توانونه د حج بغیر د دې دریو د حج فرضیت نه ثابتېږي.
وهو شرط وجوب دغه شرطونه د حج دپاره د وجوب دي که په دې کې یو نسي په حج ورباندې فرض کیږي نه. فقه الاسلامي دریم جلد کې دې مسلې ته دا وضاحت ورکړی او دا شان فتاوى التنقيح الحامدية په اول جلد کې او فتاوى عثماني په دویم جلد کې، احسن الفتاوى په څلورم جلد کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.